إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، د ربیع الاول مبارکه میاشت په جریان کې ده. په همدغه میاشت کې الله عز وجل ټول انسانیت ته د یو نعمت په شکل کې خپل خوږ حبیب او پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعث، د رسالت، د دنیا ته تشریف راوړل، دا د الله عز وجل له لورې ټول انسانیت ته او ټولو مخلوقاتو ته د رحمت حیثیت لري. ځکه الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمای: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. یا محمد صلی الله علیه وسلم، ته مونږ د رسول په صفت نه یې لیږلی دې دنیا ته، ته مونږ نه یې لیږلی مګر د رحمت په صفت باندې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند رحمت و، د هغه تعلیمات رحمت دي، د هغه دستورات رحمت دي، د هغه سنتونه رحمت دي، د هغه ژوند رحمت دی. نو کاملا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت حیثیت لري. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمتواله یوازې مسلمانانو د پاره نه دی، د هغه رحمتواله الله عز وجل عمومي ذکر کوي. د کفارو د پاره رحمت و، نباتاتو د پاره رحمت دی، جماداتو د پاره رحمت دی، انسانانو د پاره رحمت دی، حشراتو د پاره رحمت دی، ټول عالم د پاره رحمت الله عز وجل را لېږلی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغه آیت په مفهوم کې فرمای: انما انا رحمة مهدات. په تحقیق سره زه د الله له لورې تاسو ته هدیه شوی رحمت یم، یعنی تاسو ته د الله له لورې په تحفه کې درکړی شوی یو رحمت یم چې الله را لېږلی یم. نو همدغه تحفه، همدغه هدیه، دغه رحمت چې الله عز وجل مونږ او تاسو ته را لېږلی، د دغې تحفې او د دغه نعمت شکر پکار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته توجه پکار ده، د هغه د سنتونو او د هغه د ژوند مطابق خپل ژوند عیارول د مسلمان صفت دی، پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې دنیا ته تشریف راوړي چې ټوله نړۍ کې تیاره ده، ټوله دنیا په تیارو کې اوسېږي. نو په دغه تیارو دپاره یو رڼا ته ضرورت دی چې دغه تیارې روښانه کړي، انسانانو ته لارښوونه وشي، انسانانو ته خیر او شر معلوم شي. ځکه الله عز وجل بل آیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رحمتوالي ترڅنګ د نور صفت ورکوي چې ما تاسو ته نور درلېږلی. نور نه مطلب رڼایي، په دې معنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په امر سره مونږ ته د یو نور په صفت باندې راغلی چې هغه د جهالت، د کفر، د شرک، د هغه بې عقلۍ، خرافات او اساطیر هغه تیارې لرې کړي او مونږ او تاسو ته د اسلام رڼا حقیقت ښکاره کړي. د الله عز وجل دستورات، هغه ټول ایمانیات مونږ او تاسو ته بیان کړي، د ژوند تګلاره مونږ او تاسو ته بیان کړي. نو په همدغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور په صفت باندې مونږ ته راغلی.
نور نه مطلب دا نه دی چې هغه انسان نه دی، بشر نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی، انسان دی، ټول انساني صفات په هغه کې وو. خوب یې کوو، بیدارېده، خوراک یې کوو، انساني ضرورتونه پوره کوو، قهر، غصه ورتله، خوښي او خوشحالي کوله، ټول هماغه انساني صفات په دې کې موجود و، نور نه دی. مګر دلته د نور نه مطلب رڼا ده چې د خلکو د هدایت سبب ګرځي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعث الله عز وجل د هغې دپاره جزیرة العرب انتخاب کړی چې دغه پیغمبر باید جزیرة العرب کې وزیږي. جزیرة العرب ولې انتخاب شوی؟ دې کې ډېر حکمتونه دي، خو یو حکمت دا دی چې جزیرة العرب د دنیا او د نړۍ منځ تشکیلوي. ځکه مورخین او جغرافیه شناسان وایي که چیرې د دنیا نقشې ته وګورې نو مکه مکرمه دقیقا د دنیا د نوم حیثیت لري، ناف، داسې دی لکه د انسان په بدن کې نوم وسط. نو دا کعبه شریفه بالکل د نړۍ په وسط کې موقعیت لري. نو دا امکان ډېر و چې د مکې مکرمې نه په اسانتیا فارس ته اسلام خپور شي، روم ته اسلام خپور شي، افریقا ته اسلام خپور شي، آسیا ته اسلام خپور شي. که دغه مبعث او رسالت مثلا افریقا کې صورت نیولی وی کیدای شي آسیا ته ورسېدل مشکل وی، اروپا ته مشکل وی، مګر د دنیا منځ الله عز وجل انتخاب کړ تر څو د اسلام انتشار په اسانۍ سره وشي. په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وزېږېده، دنیا ته تشریف راوړه، ټوله نړۍ په تیارو کې وه، بالخصوص جزیرة العرب. که موږ او تاسو د جزیرة العرب عقاید او دیانت ته وګورو چې دوی د دینی لحاظ نه او عقیدتي لحاظ نه په کوم حالت کې وو، موږ ته به دا ښکاره شي چې واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و د هغو دپاره او زموږ دپاره. هغو په یو الله ایمان نه درلوده، هغو متعددو الهانو عبادت کو، مختلفو بتانو عبادت کو، حتی 360 بتان خو یوازې په کعبه کې دی ښودلي وو. د هر سړي په کور کې بت و، په هره کوڅه کې بت دی، هر منطقه کې بت دی. د دوی مشهورترین بتان چې و هغه هبل و، منات و، لات او عزا، دغه 4 بتان د دوی مشهور و. ابتدا کې جزیرة العرب دا ټول د ابراهیم علیه السلام په دین باندې و، د ابراهیم علیه السلام د دیانت آثار او بقایا په دې کې پاتې و. مګر د دوی په مشرانو کې یو سړی تیر شوی عمرو بن لحی نومیږي، عمرو ابن لحی، دا د مکې د قریشو د ډېرو پخوانیو سردارانو څخه تیر شوی، د اسلام څخه شاید زرګونه کاله مخکې. د یو وخت کې شام ته تللی و، اگر چې د شام خلک اهل کتاب و علما و پوه خلک و، مګر هغو کې هم اواخرو کې بت پرستي رایج شوې وه. هلته د یو بت ولیده چې هغه د یاقوتو څخه جوړ شوی و، حتی یو لاس هم مات شوی و نو. د ده خوښ شو چې خلک د داسې بتانو هلته عبادت کوي. د یو بت ځان سره د شام څخه واخیست، هغه مکې مکرمې ته راوړه او متاسفانه هغه یوړه کعبه شریفه کې نصب کړه او خلکو ته ویل چې بهتره دا ده چې نور موږ هم د شام د خلکو غوندې د دغه بت عبادت وکړو. خلکو هم دا کار خوښ شو چې دا به خدای ونیسو. نو د دغه ځای نه بت پرستي شروع شو مکه مکرمه کې. د دغه بت یو لاس نه و، دوی ورته د سرو زرو لاس هم جوړ کړه. نو د هبل عبادت شروع شو، ورپسې بیا لات او عزات او منات او ثالثة الاخرى قرآن کې ذکر شوي، بت پرستي دوی کوله. دې سره سره عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ به کله کله په د جاهلیت په زمانه کې خرما به مو واخیستله، د هغې زړې به مې وویستله، هغه به م خمیر کړه، بیا به مو د دغه د خرما د خمیر څخه ځان ته بت جوړ کړه، یو شکل به م جوړ کړه، بیا به م هغه په یو میز یو چېرته کېښود، هغه ته به م سجدې کولې چې دا زموږ خدای دی. نو وایي موږ د عقلي لحاظ نه دومره ټیټ وو چې په خپل لاس به مو د خرماو نه یو شی ځان ته جوړ کړ، بیا به مو دته خدای ویلې، سجدې به مو ورته کولې، او چې کله به بیا بېرته وږي شو بېرته به ما خپل خدای وخوړه. یو لحظه کې به هغه خرما وه، یو لحظه کې به زموږ خدای شو، بل لحظه کې به بېرته خوراک شو. یعنې دا د دوی هماغه صفاحت باندې دلالت کوي په جاهلیت کې. دغه بت پرستۍ سره سره دوی به دې بتانو ته نظرونه ایښودل، د بتانو په نوم باندې به دوی قربانیانې کولې، ځینې حیوانات به دوی بتانو ته خاص کول. یو سړی به پاڅېده چې دغه اوښ د فلاني بت په نوم شو، بیا دا اوښ به آزاد ګرځېده، چا به ورسره غرض نه کوه، د ده شیدې به یې نس کړې، د ده باندې به چا سواري نه کوله، هېڅ چا به ورسره غرض نه کوه، دا اوښ به آزاد ګرځېده تر څو چې وفات شي. دوی به کله کله تقسیمات هم کول، د بتانو په نوم باندې به ذبح او شیان وکړه، یا باغونه او میوې یا مثلا یا نور حاصلات به چې ورته راغله، هر نعمتونه
بیا به دوی تقسیمات کوو، نیم به خدایانو ته ورکول، نیم به خپلو کې دوی سره اخیستل. خو وروسته بیا دوی خپلو د خدایانو سره هم خیانت کوو، خراب شیان به خدایانو ته ورکوو، ښه شیان به دوی ځان ته اخیستل. قرآن کې آیت دی هذا لشرکائنا، مفهوم د آیت هم داسې دی چې هغه خراب شیان به خدایانو ته نسبت کول او د ښه شیانو نسبت به ځان ته کوو. مریض اوښ به خدای ته ورکړه، هغه روغ اوښ به ځان ته واخیسته، او مریض شی به قرباني کوه، ښه به ځان ته وساته. مګر د دغه بت پرستۍ ترڅنګ په دوی کې د ابراهیم علیه السلام د دین ځینې بقایا او آثار هم پاتې وو. دوی به طواف کوو د کعبې شریفې نه، دوی به عمرې کولې، دوی به حج کوو، عرفات ته به په درناوي باندې کتل، ځینې نورو مناسکو ته به دوی درناوی کوو. نو دا د ابراهیم علیه السلام د دین آثار په دوی کې پاتې وو. د شرک او بت پرستۍ ترڅنګ جزیرة العرب کې ځینې نور مذاهب او ادیان هم وجود درلوده. یهودیت منتشر و، بالخصوص موږ او تاسو که سیرت النبي صلی الله علیه وسلم ته وګورو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت کوي، هلته د یهودو ډېر قبایل موجود وو. خیبر هلته و، بنو قینقاع هلته و، بنو نذیر هلته و. نو څو قبیلې د یهودو موجودې وې. د یهودانو ترڅنګ نصارا او مسیحیانو هم هلته ژوند کوو. دین علاوه ځینې خلک آتش پرستان او مجوسیان هم وجود درلوده. په دې معنا چې اسلام سره وابسته څوک نه و، ټول خلک منحرف شوي دي. که د جزیرة العرب هغه اجتماعي او ټولنیز نظام ته وګورو، عربانو حکومت نه درلوده، دولت نه و، د دوی نظام ټول قبایل و، قبیله، دا بنو قینقاع دی، دا بنو خزیمه دی، دا بنو عمرو بن لحی دی، دا فلان دی، ټول قبایل دي. او هر قبیلې به ځان ته رئیس درلوده. نو دغه رئیس به د قبیلې هرکاره و، د رئیس د قبیلې د حکم نه به څوک نشي وتلی، د هغه د فیصلې نه به څوک نشي وتلی. مګر دوی به چې چاته د قبیلې ریاست هم ورکول، زمونږ او تاسو ننني ملکانو غوندې نه دي چې هماغه خاین، رشوتخور، مفسد انسان ملک شوی دی. نن د دوی ملکان په هغه وخت کې تر ټولو هغه عاقل ترین انسانان به، تر ټولو پوهترین انسانان به. په هغه وخت کې ډېر علم چې و، قوي علم، هغه نسب پوهه وه. ملکان د دوی داسې و چې د هر سړي تا ورته نوم واخیسته، ده ورته 25 نومونه واخیسته چې دا د فلاني زوی، د فلاني زوی، د فلاني زوی، ان تر آدم علیه السلام پورې به ورسو. د نسب علم هغه وخت ډېر قوي و. نو دغسې قوي خلک دوی ځان ته ملکان د قري مشران انتخابول، چې هغو به عسکري قیادت، د رهبرۍ صلاحیت، علم او د منطق او د عقل قوت درلوده. ځکه هم د ملک فیصله وه، د هغې نه به هېڅوک نه شو وتلی. دغه قبایل په خپلو منځونو کې سره بیا کلک دښمني درلودله. دا قبیله د هغې دښمن ده، دا قبیله د هغې دښمن ده، دا هغې سره دښمني لري. هېڅ کله قبایل خپلو کې سره جوړ نه وو. مګر د هرې قبیلې افراد په خپل منځ کې بیا ډېر سخت سره قوي او متحد وو. که د یوې قبیلې یو فرد به چا ووژه، ټوله قبیله به هغو سره دښمن شوه. زمونږ د قبیلې سره یې دی وژلی، خلاص. دا نه و چې دا مې ورور دی، کاکا زوی دی، ماما دی، فلان و فلان دی. زمونږ د قبیلې سره دی. د یو نفر په سر به بسته قبیله بله قبیلې سره جنګېدله. په یو ادنا خبرې باندې به یو قبیله بله قبیلې سره جنګېدله. همدا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، دوه قبیلې اوس او خزرج، یو خزرج نومیږي بل اوس نومیږي، دوی 200 کاله جنګ کړی. 200 کاله دوی یو بل سره د جنګ په حالت کې دي. مګر دغه جنګ هم په څه شي پیل شوی دی؟ په یو اوښ باندې. د یو سړي اوښ د بل چا زراعت ته ورځي، دغه د پټي مالک یا د زراعت مالک راځي، دا اوښ په تیږه باندې ولي په سر اوښ مړ کوي. د اوښ خاوند چې راځي هغه ته وایي زما اوښ دی ولې مړ که، پاسېږي دغه سړی وژني. د قبیله پاسېږي د هغو نه سړی وژني، د هغو راځي د دوی نه سړی وژني. 200 کاله هم دغه وژنه دوی دوام لري، تر څو الله عز وجل دغه ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راولېږه او د دغه دواړو قبیلو او د ټولو قبایلو ترمنځ دښمنیان خلاص کړي. او دوی ته هم دا اعلان وکړه چې څه چې د اسلام نه مخکې شوي دي هغه هدر تللی دي، خلاص شو. د جاهلیت د زمانې دښمني په اسلام کې نه چلیږي، د جاهلیت د زمانې عادتونه په اسلام کې نه چلیږي. ځکه الله عز وجل خپل نعمت او امتنان چې خلکو ته بیانوي، فرمایي واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. تاسو د الله هغه نعمت یاد کړئ چې تاسو ټول دښمنان وای، یو بل سره مو دښمني کوله، یو بل به مو سره وژل، یو بل سره به مو دښمنانې کولې. مګر الله عز وجل تاسو په منځ کې محبت واچو یو بل سره، او تاسو د الله د دین په سبب باندې یو بل سره ورونه شوئ.
فاصبحتم بنعمته اخوانا، د الله په نعمت سره تاسو ورونه وګرځیدل. د الله نعمت دین د اسلام دی. هماغه چې واقعا مسلمانانو دغه دینی ورورولي دومره کلکه ونیوله چې نسبي ورورولي ترې هېره شو. د یو انسان ایمانی ورور به دته دومره خوږ چې نسبي ورور به دومره خوږوالی ورته نه درلوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې مهاجرین او انصار سره ورونه کړل. په همدغه اساس هر صحابي د بل مهاجر ورور شو، یا هر مهاجر د هر انصاري ورور شو. د دوی دغه وروري او محبت دومره قوي و چې انصاري به مهاجر ته ویل چې زه 2 کورونه لرم، خوښ که چې کوم کور د خوښېږي تا ته درکوم. زما دغه کور د کومه حصه د خوښېږي ما ته وایي چې دا در سره نیمایي کم. حتی دومره مرحلې پورې ورسېده چې ځینې صحابه او انصارو 2 ښځې درلودلې یا دې نه زیاتې درلودلې. مهاجر ته به پیشنهاد وکړه چې زما د زنانو ته وګوره چې هر یوه ستا خوښېږي هغه زه طلاق کوم، ته په نکاح کړه. دا به څوک نسبي ورور سره ونه کړي. دومره محبت به څوک خپل پلار سره ونه کړي، خپل کاکا سره به ونه کړي، خپل یو قوم او قبیل سره به څوک ونه کړي چې دومره محبت دغه مسلمانانو د الله په امر سره وښوده. نو همدا و چې دغه قبایل یو بل سره سخت په دشمنۍ کې وو، خو خپل منځ کې د هر قبیلې افراد ډېر کلک وو. یا وخت هم داسې شو چې 2 قبیلې اوس او خزرج یهودانو دسیسه سازي وکړه تر څو بیرته هماغه د جاهلیت د زمانې دښمني په دوی کې ایجاد کړي. د دوی خبره دوی ته ورسوله، د دوی خبره دوی ته ورسوله. دغه دواړه قبیلې سره بیرته تقریبا هماغه د جاهلیت عادتونه را ژوندي کړه، حتی دومره مرحلې ته ورسېده چې تورې سره راوستل بیا جنګېږي. په همدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرېږي، ډېر په منډه او عجلې سره راځي، دواړه قبیلې سره کینوي د دې مشران او ډېر په شدت سره ورته فرمایي ابي دعوى الجاهلیة وانا بین ظهرانیکم. آیا تاسو په داسې حال کې بیرته د جاهلیت زمانې ته ګرځئ چې زه هم لا تر اوسه په تاسو کې ژوندی یم؟ د الله رسول ستاسو په منځ کې شته، تاسو بیرته د جاهلیت زمانې ته ورځئ، یو بل په خلاف تورې راکړئ، یو بل سره جنګېږئ. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی ترمنځ صلح وکړه. هماغه چې آیتونه نازل شو، الله عز وجل فرمایي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أي مؤمنانو کچیر تاسو د اهل کتاب او دغه يهودانو چې په هغه وخت کې د دوی د خبرو اطاعت وکړئ، دوی به تاسو بیرته کافران کی. که تاسو د دوی پیروي وکړئ، دوی به بیرته تاسو کافران کی، بیرته به تاسو مګر د جاهلیت عادتونو ته ورځئ، بیا به متوري راخستلي یو بل سره وژنئ. تاسو څرنګه بیرته کافران کیږئ په داسې حال کې چې رسول تاسو په منځ کې ژوندی دی، د الله رسول در کې موجود دی. تاسو باید د اختلاف په وخت کې الله او رسول ته رجوع کړی وای چې رسول الله تاسو ته څه فیصله کوي، هغه تاسو ته څه لارښوونه کوي، مګر تاسو خپله تورې راوستلې. نو دلته الله عز وجل دغه تفریقه، دغه اختلاف، دغه جنگ یو بل وژنې ته کفر وایي. وکیف تکفرون، څرنګه تاسو کافران کیږئ؟ حال دا چې مسلمانان کافران شوي نه دي، فقط تورې راوستلې یو بل سره وژل، مګر دغه وژنې ته الله کفر وایي. تاسو څرنګه کافران کیږئ په داسې حال کې چې د الله رسول تاسو په منځ کې موجود دی. خلاصه دا چې عربانو په خپل منځ کې قبایل درلودل او قبایل په خپل منځ کې ډیر سره کلک وو، مګر د یو بل سره سخت دښمنان وو، مګر اسلام دغه دښمني د دوی یوړه. همدارنګه د عربو طبقاتي نظام، اجتماعي نظام ته که وګوره، دوی طبقاتو انسانانو کې فرق کو. دا شریف انسان دی، دا وضیع انسان دی، دا لوړ مقام لري، دا ټیټ مقام لري، دا متوسط مقام لري، دا شریف دی، دا خراب دی، دا ښه دی، دا قبیله ډیره شریفه قبیله ده، دا قبیله ډیره خرابه قبیله ده. انسانانو کې کلاسیفیکیشن یا طبقاتي نظام دوی درلوده. ځکه اسلام چې کله راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې د عدالت او د مساوات بیرغ جګ کړ چې ټول دنیا کې طبقاتي نظام و. روم کې طبقاتي نظام دی، انسانان یو رقم نه دي، دا فلان طبقه ده، دا فلان طبقه ده، دا فلان طبقه ده. یونان کې طبقاتي نظام دی، فارس کې مجوسیانو طبقاتي نظام شروع کړی، چین کې طبقاتي نظام دی، هندوستان کې طبقاتي نظام دی، جزیرة العرب کې طبقاتي نظام دی. انسانان سره برابر نه دي دغه په اعتقاد. په همدغه وخت کې الله عز وجل آیات نازلوي، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ای خلکو ټول آګاه اوسئ، د یو پلار او یو مور څخه پیدا شوي یاستئ. پلار مو آدم دی، مور مو حوا ده. د یو پلار او مور زامن او لورګانې په یو بل خوال او برتریات نه لري، ټول یو حیثیت لري. په همدغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طبقاتي نظام د منځه یوړه او دوی ته وفرمیل کلکم لآدم و آدم من تراب، ټول د آدم اولاد یاستئ او آدم د خاورې نه پیدا شوی.
بل حدیث کې فرمایي لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على ابيض. سور په سپین فضیلت نه لري، سپین په تور فضیلت نه لري، د پوستکي رنګ اعتبار نه لري، ټول د آدم اولاد یاستئ، یو شان یاستئ. دغه طبقاتي نظام رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کړ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د عتاب په شکل فرمای كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. پخوانی امتونه هلاک شول، تباه شول، د هغو د هلاکت او تباهي سبب سو چې کله به د هغو په اعتقاد یو شریف کورنۍ د یو شریف قبیلې انسان غلا وکړه، دی به پرېښوده، والله دا خو ډېر محترم سړی دی، دا خو د فلاني زوی دی، دا د فلاني قبیلې دی، ده ته څنګه موږ جزا ورکړو، ده سره خو به کورنۍ وشرمېږي، دا قبیله به وشرمېږي. مګر کله چې به یو ضعیف بیچاره عاجز انسان د یو ټیټې قبیلې د هغو په اعتقاد سره غلا وکړه، اقامو علیه الحد، هغه به د ټولو مخکې ودروه، بیا به دورې ورته نیولې وي چې تا غلا څنګه کړې ده. همدارنګه که مختلفو قوانینو کې ګورو همدغه نظام موجود و، ظالمانه نظامونه و، مګر دغه طبقاتي نظام رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم سره د منځه یوړ، ټول انسانان سره ورونه شول، عدالت مساوات دواړه منځته راغله. همدارنګه که د دوی اجتماعي نظام کې بل جانب ته وګورو، دوی چون حکومت نه درلوده، نظام نه درلوده، دین نه درلوده، یو عشوائیت او پراګندګي وه، هیڅ شي دپاره قید او بندوبار نه و. دوی به نکاحګانې کولې. عایشه رضی الله عنها فرمایي زمونږ په ټولنه کې د جاهلیت په زمانه کې 10 قسمه نکاح وه، یعنی 10 ډوله نکاح خلکو کوله. یو نکاح دا رقم و چې یو یې ښځې به 10 کسانو نارینهو سره نکاح وکړه. زنانه به خپل مصارف به نه درلوده، کور به معلوم و، د کور په دیوال باندې به یو سپین بیرغ یا څه شی په دیوال دروازې باندې ټک وهه، دا معلوم و چې دا زنانه ده، یعنی هر چا ته خوشامد وایي. هر سړی به چې ورغی د زنا په نیت باندې دی به ورته ویل چې زما مصارف راکړه، ما ته دغه پیسې راکوه، نور به زه ستا مېرمن یم، ته ما ته راځه. بل سره به هم دا اتفاق وکړه، بل سره 10 نفر سره به دا اتفاق کوه. اوس یوه زنانه د 10 خاوندان لري، خو کله به چې اولاد وزېږو بیا به هغه 10 واړه خاوندان ټول راوغوښتل، دوی ته به ویل چې تاسو ټولو ته خو معلوم دی چې ما سره تاسو ټولو زنا کړې. هغو خو زنا ورته نه ویلو، که ما سره هم نږدېوالی کړی، او ستاسو د دغه نږدېوالي په نتیجه کې دغه ماشوم زېږېدلی، دنیا ته راغلی. بیا به یې د 10 واړو ته وکتل، ټولو ته یو باندې به غږ وکړو، فلاني یا دا ستا زوی دی. چې دې ښځې به په هر چا باندې غږ وکړ، دا ماشوم به د هماغه شو. بیا چا ممانعت نشو کولی چې نه زه نه قبلوم، زه نه قبلوم. 10 خاوندان دي، خو چې هر چا باندې به د مېرمن غږ وکړ، خاوند ماشوم د هماغه و، هغه به اخیسته. بل ډول نکاح دا هم په دې کې و چې یعنی د انسان مروءت، غیرت هیڅ کله دا نه مني. حیوان دا کار نشي منلی، مګر دغه وخت انسانانو دا کار کو. یو سړی به غوښته چې اولاد یې ښه قوي شي، پهلوان راشي، خپل مېرمن ته به یې ویلې چې ته لاړ شه فلاني پهلوان خوا ته، هغه سره زنا وکړه، د هغه نه ماشوم وزېږوه تر څو زموږ اولاد قوي شي. اوس که سړی دغسې واقعاتو ته ګوري تعجب کوي، د دغه مروت، د دغه غیرت، د هغه انسانیت چې ته خپل مېرمن لېږي بل سړي ته، د هغه نه حمل اخلي او بیا ته یې بېرته ځان ته منسوبوي چې دا زما اولاد دی ډېر قوي دی، او خپله یې لېږي چې بل سړي ته ورشم. دا شیان په دې کې ډېر عادي وو. د نکاح په اړه باندې دوی به تعدد کوو، یعنی د نکاحګانو شمیر دوی ته محدد نه و. 10 ښځې به دوی په نکاح کولې، 15 به کولې، 20 به کولې، تر 80 پورې نکاحګانې شوي دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، 100 نفر صحابه پیغمبر ته راغلي او هر یو وایي چې یا رسول الله زه 10 ښځې لرم، زه څه وکړم؟ آیا ما ته دا 10 واره جواز لري که نه لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي 4 دانې ترې وساته، نور نه جدا شه، طلاق ورکړه. ځکه په اسلام کې د پیغمبر نه غیر نور چاته 4 زیات اجازه نشته. نن چې دا ټوله دنیا خوځېږي د مسلمانانو په خلاف چې ولې 4 دا 4 ښځې اسلام نه دي راوړي. د اسلام نه مخکې ډېر په بېرحمانه شکل باندې، ظالمانه شکل باندې تر 80 پورې خلکو نکاحونه کول، 25 کول. اسلام دې ته یو قید کېښود، محدودیت کېښود چې د 4 نه زیات جواز نه لري. ځکه دې نه زیاتو ته بیا انسان رسیدګي نشي کولی، د هغو حقوق په وړاندې کېږي، په عمل کېږي. نو په دغه اساس کله چې اسلام راغی په ټولنیزو مسایلو کې خلکو مختلف زنانه په نکاح کول، اسلام هغې ته محدودیت کېښوده چې د 4 نه زیات جواز نه لري. د نکاح په اړه د هغو ترمنځ تفکیک نه و چې دا زنانه سره زه نکاح کوم دا څوک ده.
خپل میرانی مور سره به نکاح کو، د پلار ښځې سره خور سره به نکاح کو، عمه سره به نکاح کو، خاله سره به نکاح کو، خپل یتیم سره چې د په سرپرستی لاندې هغه سره به نکاح کو. هیڅ قید و شرط په دې کې نه و. مګر کله چې اسلام راغی دغه وحشت ته ګوري چې انسان خپل مور سره نکاح کوي، دینه به بل وحشت نه وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په امر باندې آیات نازل شو، موږ ته محارم وښودل. حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم. تقریبا 11 قسمه زنانه قرآن کې موږ ته ذکر شو چې دغه زنانه تاسو ته حرام دي، د دې سره نکاح مه کوئ. ځینې د قرابت په سبب باندې خپلوي ورسره لري، نسبي خپلوي، ستا مور د ستا نیا د مثلا وریره د خورزه ده، ځینې د نسب په اساس باندې، ځینې د خویشاوندۍ په اساس باندې. علی کل حال ټولې زنانه موږ ته معلومه شي چا سره نکاح کولی شي، چا سره نکاح نشي کولی، چې دا د جاهلیت یو عادت لري کولو. همدارنګه که چیرې وګورو دوی به د جنکیانو په زیږېدلو ننګ او عار احساسوه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. دا آیت مخکې هم تشریح شوی. کله به چې دوی ته زیری ورکړ شو چې ستا کور کې لور پیدا شوی، مخ به تک تور شو، د ډېر قهر نه، د ډېر شرم نه، د ډېر غصې نه. بیا نه پوهېده چې آیا دغه شرم او ننګ او عار قبول کړي، د خپله لور ژوندی وساتي، یا دا دی چې د خپل لور ووژني او ژوندی ښخه کړي. ځکه الله عز وجل قرآن کې فرمایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. د قیامت په ورځ به همدغه نجلۍ چې په دنیا کې ژوندی ښخه شوې وژل شوې، دا به د الله حضور ته راشي. الله به ترې پوښتنه وکړي چې په کومه ګناه باندې ته وژل شوې وې؟ ته خو معصومه وړه جنۍ وې، ستا خو هېڅ ګناه نه وه، په کوم ګناه ته پلار وژلی یې؟ ځکه ځینې صحابه مسلمانان شوي دي، د هغو د اسلام نه وروسته دا واقعات او خپله بیانوي چې ما خپله لور وژلې په دغه شکل باندې. دا ډېر کلک ظلم و. اسلام د لورګانو او د اولاد وژنه حرام کړه، هغو ته خپل انساني حیثیت ورته ورکړه. همدارنګه که چیرې وګورو د بلې ناحیې نه د میراث په هکله باندې زنانه د میراث نه محرومې دي. مور میراث نشي اخیستلی، خور میراث نشي اخیستلی، لور میراث نشي اخیستلی، ستا ښځه میراث نشي اخیستلی. ټول زنانه د میراث نه محرومې دي، هېڅوک په میراث کې حق نه لري. ځکه دوی دا تصور لري چې زنانه فقط نفقه خورانې دي، فقط خوري، ته ورته راوړه دا به خوري. دوی چون کسب او کار نه کوي، مال او دولت او نفقه نه راوړي، دوی باید میراث هم وانخلي. نه تنها دا چې دوی د میراث نه محرومې وي، بلکې دوی به په میراث کې وړل کېدلې. پلار به مړ شو، د پلار ښځه میرنۍ مور به پاتې شوله، مشر زوی به د کور پاسېده، د خپله مور به په خپل اختیار کې واخیستله، یا به یې خرڅوله په بل چا باندې د وینځې په شکل باندې، یا به بل چاته په نکاح کړه، مهر به ده واخیسته، یا به یې ځان ته په نکاح کړه، یا به یې د خادم او د وینځې په صفت کاروه. خپل مور سره دا چلند دوی کوه، خپل مور سره نکاح کول، خپل مور خرڅول. نارینه میراث اخیسته، مګر په نارینه کې هم اطفال محروم و، فقط هغه نارینه چې دوی جنګیالي د ځوانان د قوت لري. مګر کله چې اسلام راغی دغه ټولنیز ظلم ته وکتل، الله عز وجل حکم نازل کړ چې زنانه په میراث کې حق لري، کدا مور د حق لري، کدا نیا د حق لري، کدا لور د حق لري، کدا ښځه د حق لري. مګر اوس وخت چې موږ په 20 او 21 پیړۍ کې ژوند کوو، بیا هماغه د جاهلیت زمانې ته موږ رسېدلی یو. هماغه د جاهلیت زمانې عادتونه موږ په ماډرن او په پرمختللي شکل باندې ترسره کوو. هیڅ مسلمان خپل خور ته میراث نه ورکوي. حتی یو تعداد داسې شته چې دا ځان ته شرم ګڼي چې زه خور ته میراث ورکوم، دا خلک به ماته څه وایي، زه خو پیژندل شوی سړی یم، زه دا بېغیرتي نشم کولی خپل کور ته میراث ورکوم، دا بېغیرتي نشم کولی خپل مور ته میراث ورکوم، خپل نیا ته میراث ورکوم، خپل لور ته میراث ورکوم. دا هماغه پرمختللی جاهلیت دی چې په 20 پیړۍ کې موجود دی، هماغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم موجود و. مګر اسلام دا حرام کړی دی. زنانو ته په هر مرحله کې د میراث حق ثابت دی. هغه مسلمانانو ته چې اوس هم معلوم دی چې د خپل خور میراث نه دی ورکړی، د خپل اقاربو چې میراث مستحق او میراث نه دی ورکړی، اوس د الله ته توبه وکړي، بیرته د خپل میراث ته رجوع وکړي، خپل د هغه محرومینو حقونه د بیرته ورته ورکړي. یو طرف نه موږ د اسلام دعوه کوو، د بزرګۍ دعوی کوو، بل طرف نه حرام خورو. حرام یوازې د خنزیر غوښه نه ده چې د خنزیر غوښې نه ځان وساتي. حرام یوازې شراب نه ده چې شراب مسکه. حرام دا هم ده چې ته د خور حق نه ورکوي، د خور په پیسو باندې خپل ژوند تېروي. ستا لباس په دغه صورت کې حرام دی، ستا خوراک په دغه صورت کې حرام دی، کتاب هغه پیسو کور اخیستل دا تا ته حرام دی، ځکه ته د بل چا په مال باندې ژوند کوي. دغه مسایلو ته باید توجه وشي. همدارنګه
د دوی په وخت کې جاهلیت زمانه کې اجتماعي مسایلو کې نور هم ډیر بد عادتونه په دوی کې وو چې ټولو ته اوس د وخت د قلت په اساس باندې اشاره نه کیږي، مګر د دوی اقتصادي ژوند سره کم و. د اقتصاد په اساس دوی ډیر سخت ضعیف وو. دوی اقتصادي نظام نه درلوده، اقتصادي حاکمیت استقلالیت نه درلوده، خلک ډیر فقیر او بیچاره وو. دوی یوازینی کار چې درلوده بافندګي و، لاس باندې به وبدل، لاسي کارونه به کول، هغه به بیا شام ته لېږل خرڅول به هغې خوا نه به غذایي مواد ځان ته واخیستل، مکه مکرمه کې به ترې استفاده کول. ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي رحلة الشتاء والصيف، چې دوی به په شام ته تلل په ژمي او اوړي کې، دوه چکره به درلودل، یو وخت کې به وړل مال، بل وخت کې به راوړل یا وړل او خرڅول به. همدارنګه د دوی اخلاقي نظام ته که وګورو، سره د دې چې عربانو ډېر زیات بد صفات هم درلودل په هغه وخت کې، مګر د هغې تر څنګ دوی ډېر نیک صفات هم درلودل چې هغه نیکو صفاتو نه هم سترګې نه پټېږي. دوی کرم او سخاوت درلوده، بخیلان نو، سخاوت کرم به درلوده. داسې خلکو نه هم دا ثابته ده چې کور کې به ډوډۍ پخه شه، یا ګډ به حلال کې، یا چرګ به حلال کې، یا هر شي چې ښه ډوډۍ به وه، قسم به وکړه چې تر څو ما سره یو بل میلمه یا څوک نه راغلی ما سره ډوډۍ وکړه، زه یوازې نه خورم. شپه به یې په لوږه سبا کړه، خو یوازې به ډوډۍ نه خوړله تر څو یو میلمه را نشي، یو بل څوک ما سره شریک نشي په ډوډۍ کې. یعنې دومره حده پورې دوی سخاوت درلوده او تعداد دوی نه. عبدالله ابن جدعان یو شخص تیر شوی چې د ده قسم عایشه رضی الله عنها فرمای، و یو شخص د عبدالله ابن جدعان په نوم باندې دی دومره سخاوتمند و چې هر ورځ به د 4-5 اوښان ذبحه کول خپل کور کې. یو اوښ که افغانیو باندې ورته وګورې 1.5 لک افغانیو نه زیات کېږي، 5 اوښان 6 اوښان به د هر ورځ ذبحه کول او خلکو ته به پخول ورکول، به ټول کلی به راته د کور کې به ډوډۍ خوړله هر ورځ. یو وخت کې دا بیچاره عاجز کېږي، فقیر کېږي، مفلس کېږي، خلک دی د کلي څخه بیا وباسي، هغه خپل احسانات هېروي. مګر د یو مدت افلاس نه وروسته دی بیرته سرمایه‌دار کېږي چې بیا راځي، بیا مګر خپل ښه عادت شروع کوي، بیا اوښان راولي او ذبحه کوي، خلکو ته ډوډۍ وګانې ورکوي. د دې تر څنګ دوی شراب سکل او شراب به دومره سکل لکه اوبه غوندې، مګر د دوی یو نیک عادت به په دې شرابو کې هم دا و، دوی به داسې ویلي دا شرابو ته دوی کرم وایي یا کرم ورته وایي. دوی وایي چې دا شراب د کرم او د سخاوت مایه ده. مونږ چې شراب وڅکو بیا داسې یو هیجاني حالت داخلي حرکت سره مخامخ کېږو چې دغه حرکت مونږ په داسې یو دغه ته هڅوي چې باید میلمه پالنه وکړو. یعنې دغه شراب زه څکم تر څو ما کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه باید میلمه راوغواړم. شراب به وڅکل د باندې بوته راځه ما سره ډوډۍ وکړه، راځه ما سره ډوډۍ وکړه. نو د دوی نیت داسې و، ځکه شراب ته به دوی کرم ویلې، سخاوت، د سخاوت ماده. د نشې دپاره به یو تعداد څکي یو تعداد به نه څکه، خو دا کتابونو کې به همدا وایي چې دوی د سخاوت دپاره دا کار کوو. وفا به په خپلې وعدې باندې کوله، وعده خلافي دوی هېڅکله نه کوله، چې یو تعهد به په ژبه در سره وکړي دا کار کوو، ما کار به بیا کوو. چل او فریب په دې کې بیا نه و، یوه خبره وه، پاکه خبره وه. عزت نفس په دې کې و، مګر ځینې نور بد کارونه هم په دې کې و چې ظالم به په غریب باندې ظلم کوو، د ځینې نورو مالونه به په ناحقه باندې خوړل، زنا په دې کې عامه وه. نو دا هماغه حالاتو چې په دغسې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل د یو رحمت، د یو نعمت، د یو رڼا په شکل کې مونږ او تاسو ته راولېږه. خدیجة الکبرا رضی الله عنها کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومړی وحی نازل شو، دی د ویرې نه رپېده، ځکه په لومړي ځل جبریل علیه السلام سره مخ کېږي، داسې حالت مخکې نه دی لیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان باندې وویرېده چې هسې نه چې په ما باندې جن نه وي راغلی، یا زه خدا ناخواسته مړ نه شم. خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته راغی، هغې ته یې قصه وویلې چې زه داسې غار حرا کې وم او جبریل علیه السلام راغی، خو جریان یې ورته ویلې. خدیجة الکبرا رضی الله عنها ورته څه فرمایي؟ کلا والله لا یخزیک الله ابدا، قسم دې په الله وي تا به هېڅکله الله خوار نه کړي، هېڅ تشویش مه کوه، الله هېڅکله تا نه خواروي، زه قسم خورم په دې باندې. ولې؟ انک لتصل الرحم، ځکه ته صله رحمي کوې، خلکو سره صله رحمي کوي، او څوک چې صله رحمي کوي هغه الله نه خوار کوي. وتکسب المعدوم، بېنوایانو سره، داسې خلکو سره چې هغه بیچاره هېڅ څوک نه لري چې د هغه لاس ونیسي، مشکل کې دی، مصیبت ځپلی دی، د هغو سره مرسته کوي. هغه خلکو سره چې یتیمان دي، بېوزله دي، د هغو سره لاس نیسي، خلکو سره همیشه ښېګړه کوي. نو ته چې دومره نیک صفات لري، هېڅکله به الله عز وجل
تا خوار نه کی. همدغه صفات چې پیغمبر په خپل ژوند کې تطبیق کړي او نور ته هم رسول. جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه حبشه ته چې تللی مهاجر په صفت، نجاشي چې دی راغواړي ځکه د مکې مکرمې هغه وفد ورځي دوی بیرته د ستنېدو اراده کوي. نجاشي هغه بادشاه د حبشې جعفر رضی الله عنه ته فرمایي ته موږ ته د خپل پیغمبر په اړه وایې دا څه رقم انسان دی. جعفر رضی الله عنه ورته فرمایي وایي ای ملک ای بادشاه موږ په داسې حالت کې وو چې فقط بوتان مو پیژندل، خدای مو نه پیژنده. مخکې ما ابتدا کې ویل چې د خرما نه به خدای جوړ کړ، عبادت به کول، څو لحظې وروسته به خوړه. موږ بت پرستي کوله، وحدانیت مو نه پیژنده، الله مو نه پیژنده. موږ به ناپاک خوړه، مردار به مو خوړه، یو حیوان به خپله مړ شو موږ به خوړه. حلال او حرام معیار مونږ کې نه و. موږ به ناروا کارونه کول، زنا به مو کوله، شرابونه به مو څکل، محرماتو سره به مو نکاح کوله، مور سره به مو نکاح کوله، مور به مو خرڅوله، مور به مو وینځه نیوله، لورګانو ته به مو میراث نه ورکو. موږ به د دې سره د همسایه حقوق نه ساتل، په همسایه باندې به مو ظلمونه کول، د چا احترام به مو نه ساتل، مشر او کشر مونږ کې معلوم نه و، خلکو ته به مو آزار ورکو. مګر په همدغسې وخت کې مونږ ته الله یو پیغمبر راولېږه چې مونږ ته د مشر احترام وښوده، د کشر باندې شفقت وښوده، د همسایه حق مونږ ته وښوده، د الله وحدانیت مونږ ته بیان کړه، د حرامو نه مونږ منع کړو، پاک شیانو باندې مونږ ته امر وکړه، د صداقت او د امانت او د وعدې تاکید مونږ باندې وکړه. نو دغه پیغمبر مونږ ته راغلی دی. نجاشي هم دغه د خبرې چوري نو د خبرو ته تمایل پیدا کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه حالاتو کې دنیا ته راغی، الله عز وجل مونږ او تاسو ته د یو نور په صفت باندې را لېږلی، نور رڼا چې ټوله دنیا په ګمراهۍ کې وه، ټوله دنیا په تیارو کې وه. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبب باندې ټوله دنیا مونږ او تاسو ته رڼا کړه. ځکه ابتدا کې ما ویلې الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، یا محمد صلی الله علیه وسلم نه یې لېږلی مونږ ته دنیا ته مگر د رحمت په صفت باندې، ټول انسانیت ته، ټول دنیا ته د رحمت په صفت باندې. یو ورور UON 285 موټر لار کې دراولې، که د هر چاوي خپل موټر بدل کړي. سم اف برادرز UON 285 نمبر پلیټ پلیز چینج د ویکل. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما انا رحمت مهدات، زه الله عز وجل تاسو ته د یو تحفه شوی رحمت په صفت را لګلم، زه رحمتم الله تاسو ته تحفه درکړم. په همدغه اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت چې شروع شو، 14 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط دو شیانو باندې تاکید کړی: عقیده، اخلاق. عقیده، اخلاق، وحدانیت د اخلاق اصلاح کول. په همدغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو حقوق باندې تاکید کړی، د اطفال حقوق باندې تاکید کړی، د یتیم باندې ظلم حرام کړی دی، ظلم مکمل حرام کړی دی، علم ته توجه کړی دی، غلامانو حقوق ورکړي دي، امانات، صداقات، وفا، د همسایه حقوق، د ټول اخلاقیات چې تاسو تصور کې راځي، حیا دا موږ تاسو ته بیان کړي. د سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات ظلمونه هم شوي، حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو واره د قتل اراده شوي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ټولو مراحلو کې صبر کړی، الله ته ځان سپارلی او همدا دعا یې کړې چې یا الله اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، یا الله زما قوم ته هدایت وکړه دوی نه پوهیږي. سړی پاسېږي د پیغمبر د وژنې اراده کوي، اما رسول الله ورته دعا کوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، یا الله زما قوم ته هدایت وکړي دوی نه پوهیږي. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې او د ماشومانو شفقت په اړه باندې، په مانځه کې حسن او حسین رضی الله عنه براګه دغه په ملا مبارک باندې بسپارو شل، پیغمبر به د سجدې نه سر نه پورته کو، هسې نه چې دا ماشومان ونه غورځېږي. پیغمبر به په مانځه کې ولاړو، د یو ماشوم جړه به واورېدله، مونځ به یې لنډ که چې دغه ماشوم په تکلیف کې نشي، مونځ به یې لنډو د یو ماشوم دپاره. مکه مکرمه چې فتح شوه، ټول کفار سره راجبه شول، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تمه دی چې دی به څه رقم موږ وژني، ځکه دوی د پیغمبر په مقابل کې دومره کارونه کړي چې د وژلو مستحق وو. هر سړی ځان سره همدا فکر کوي چې اوس به دا پیغمبر رسول الله موږ څرنګه وژني، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول راجمع کړل ویل چې تاسو څه فکر کوئ چې زه به تاسو سره نن څه کار کوم، زه به تاسو سره څه رقم چلن کوم. دې کې ځینې هوښیاران په دوی کې وو، دوی ویل چې موږ تا نه د عفو نه غیر بله توقع نه لرو،
تا نه موږ همیشه عفو لیدلې، تا نه د عفو نه غیر بل توقع نه لرو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اذهبوا فانتم الطلقاء، لاړ شئ ټول آزاد یاستئ، هیڅ چاته ضرر نه رسوم. که تاسو زما د وژنې اراده کړې، که زما اصحاب مو وژلي، د هغو مالونه مو اخیستلي، د هغو مو بېعزته کړي، څه مو چې کړي الله دې درته عفو نه وکړي، ټول آزاد یاستئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه انتقام نه اخلي. په همدغه اساس ورونو موږ او تاسو دغه میاشت د ربیع الاول میاشت موږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادونه هر کال تازه کوي. تیر هفته هم ما ویلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند، د هغه سنت، د هغه محبت هره ثانیه، هره دقیقه، هر ساعت، هره ورځ، هره شپه باید زموږ په زړه کې وي. مګر هر کال چې ربیع الاول میاشت راځي موږ ته د پیغمبر د ولادت یادونه کوي چې په دغه میاشت کې پیغمبر زیږېدلی. مسلمان نه دغه میاشت یو غوښتنه لري، هغه غوښتنه دا ده چې موږ باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو، د هغه د سنتونو نه ځان خبر کړو، د هغه د کورنۍ ژوند نه ځان خبر کړو، د هغه د بیروني ژوند نه ځان خبر کړو، همسایه‌توب نه ځان خبر کړو، د هغه رسالت او پیغام چې څه شی موږ ته دی هغې نه باید ځان خبر کړو. هغې باندې موږ او تاسو باید عمل وکړو. هر کال په ربیع الاول کې باید موږ او تاسو دغه خپل عهد تجدید کړو پیغمبر سره چې یو کال تیر شو، ما ډیر غفلت کړی، ستا سنتونه رانه پاتې شوي دي، ستا ژوند مې پرېښودلی دی، ستا لاره مې پرېښودلې ده، د الله احکامات مې پرېښودلي، خو اوس زه بیا تعهد کوم الله سره چې اوس به ستا لاره تعقیبوم. اوس هم مسلمانانو وخت دی، موږ او تاسو باید بیرته توبه وکړو، الله ته رجوع وکړو، خپل ژوندونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند سره برابر کړو. تر هغه ځایه چې کوشش کوو باید همدغه کار ترسره کړو. حد اقل دا خبره زه بار بار هر کوم چې هر مسلمان باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه یو وړوکی کتاب مطالعه کړي. وړوکی کتاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه باندې مطالعه کړي، تاسو ته به کافي لارښوونه د پیغمبر د ژوند په اړه باندې وشي. هر سړی بیا کولی شي چې خپل ژوند د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند سره عیار کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي.